د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویټس پاکستان ته په 2 ورځني د سلواغې 10 څخه تر 11 سفر کې د جنرال سید عاصم منیر په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د ترهګرۍ او د اسلامي امارت د خزینو پر تعلیمي بندیزونو خبرې وکړې. د امریکا سفیر د سه شنبې پر ورځ ټویټ کړی او د افغانستان په اړه د 2 ورځنیو ګټورو غونډو په لړ کې د پاکستان میلمه پالنه ستایلې ده. ویسټ څرګنده کړې هغه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر، سفیر محمد صادق او د بهرنیو چارو سکرتر اسد مجید خان سره لیدل او کاته کړي دي. د دې لیدنې په لړ کې توماس ویټس ویلي چې دوی د تروریزم او امنیتي وضعیت نړیوال یووالي اړتیا او د میلیونونو افغانانو حیاتي مرستو او تعلیم ته د لاسرسي په اړه د طالبانو یعنی اسلامي امارت خطرناکو اغیزو په اړه خبرې وکړې. د امریکا یا د استازي د ملګرو ملتونو دا کار مهم ګڼلی او له پلي کوونکو څخه یې د ملاتړ غوښتنه هم کړې چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو او ښځینه زده کړې په اړه د اسلامي امارت د بندیزونو د لغوه کولو غوښتنه وکړه.